د پښتو ژبې تکړه او مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې څه کړي دي؟ که غواړئ چې په دې هر څه پوه شئ ویډیو راسره تر اخره وګورئ. خو د هغه نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او خوا کې ورسره د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. د پښتو ژبې ښایسته سندرغاړې ګلپاڼه چې په خپل خوږ اواز سره په لر او بر کې زیات مینوال لري. څه موده وړاندې داسې ویل کېده چې ګلپاڼې په افغانستان کې د پکتیا ولایت د زدرانو قوم یوه ښایسته ځوان سره واده کړی دی. خو کله چې دغه خبره ګلپاڼې ته ورسېدله نو هغه دغه خبره رد کړله او ویې ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې هره ورځ زما 2 یا 3 ودونه کېږي. ګلپاڼه د پښتو ژبې ځوانه استعداد لرونکې او تعلیم یافته پیغله ده. ګلپاڼه د پښتنو په زړونو کې یو خاص ځای لري. ځینې خلک وایي چې د ګلپاڼې غلطه ویډیو راغلې ده چې ګلپاڼه یوه تعلیم یافته او پښتنه پیغله ده. نو زموږ باور دا دی چې هغه هیڅکله داسې غلط کار نشي کولی. که ویډیو مو تر پایه لیدلې وي د نورو تازه او ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.